الحمد لله على نواله والصلاة والسلام على محمد وآله اما بعد. معززو قدرمندو ورونو او خويندو، ډیر ورونه او ډیر خويندې دا وایي چې د دعا د قبلېدلو لپاره یو ذکر یا یو وظیفه راته وښیاست. معززو قدرمندو ورونو او خويندو، یو داسې عمل چې د هغه په کولو باندې دعا هم ربي لا یزال قبلوي او په هغه عمل کې نور هم مزید ثواب زیات دی. حدیث شریف کې راځي حضرت علی رضی الله عنه وایي چې نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل: ما من دعاء الا بینه وبین الله حجاب. دا چې هیڅ یو دعا نشته مګر د دې دعا او د رب لا یزال ترمنځ یو حجاب پروت دی، یو پرده پرته ده. دا دعا رب لا یزال ته نه رسیږي او یاد بعضې روایاتو کې راځي چې دا دعا د قبول وځای ته نه رسیږي حتی یصلي علی محمد صلی الله علیه وسلم، تر څو چې پر محمد عربي صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف نوی ویل سوی. نو چې کله درود شریف وویل سي فاذا صلى على محمد صلی الله علیه وسلم تخرق الحجاب. بعض روایاتو کې راځي چې هغه پرده چیرې سي، هغه حجاب ختم سي، او بعض روایاتو کې راځي چې استجیب، هغه دعا د قبول وځای ته ورسیږي. معززو د درود شریف په برکت باندې دعا د قبول وځای ته رسیږي. او که څوک د دعا سره درود شریف ملګری نه کړي، واذا لم يصلي على النبي صلی الله علیه وسلم، څوک چې درود شریف د دعا په وخت کې ونه وایي، رجع الدعا، هغه دعا بیرته ردیږي، هغه دعا د قبول وځای ته نه رسیږي. یو طرف ته نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې کم څوک پر ما باندې درود شریف ووایي هغه باندې ربي لا یزال لس رحمته کوي، ربي لا یزال د دغه انسان لس درجات ورته پورته کوي او ربي لا یزال ورته لس صغیره ګناهونه معفوي. بل طرف ته د دعا په قبلېدلو کې دومره مؤثر عمل دی چې کله د دعا سره درود شریف وویل سي هغه د منځ پردې ختم سي، حجاب چیرې سي، دا دعا د قبول وځای ته رسیږي. دا حدیث شریف ډېرو کتابونو نقل کړی دی. په شعب الایمان 2م جلد کې راځي. علامه ابن جوزی صاحب هم نقل کړی دی. علامه منذری رحمه الله په ترغیب کې 2م جلد کې نقل کړی. دا شان علامه هیثمی رحمه الله په مجمع الزوائد 10م جلد کې نقل کړی او علامه طبرانی رحمت الله علیه په معجم الاوسط کې نقل کړی دی او بیا ورسره لیکلی دی چې رجاله ثقات، د دې حدیث چې کم راویان دي هغه ثقه دي. معززو محترم ورونو، موږ او تاسې به درود شریف هر وخت وایو او خاص کر بیا د دعا په سر او پای کې چې کله دعا کوو په سر او پای کې به هم درود شریف وایو چې الله تعالی د دې درود شریف په برکت باندې زموږ او ستاسې دعا قبوله کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.